السلام علیکم دوستانو د مسټر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو د نن درس دی له موږ سره انټروګیټیو سنټنسز سوالیه جملې، هغه هم د سیمپل پریزنټ ټینس څخه د ساده حال زمانې څخه. که چیرې فاعل مفرد وي، واحد وي، یو وي فاعل، نو د جملې په شروع کې د ډز کلمه لیکو. او که چیرې فاعل سبجیکټ جمع وي، نو د جملې په شروع کې د ډو کلمه لیکو او جمله پرې سوالیه جوړوو. لکه Does she watch TV every day؟ آیا هغه هره ورځ تلویزیون ګوري؟ په دې کې دوستانو له موږ سره فاعل مفرد ده، شي یعنې مفرد ده، یوه ښځه ده، نو د هغه په اړه موږ پوښتنه کوو. نو په دې حالت کې دوستانو موږ د ډز کلمه په شروع کې لیکو چې زموږ جمله ورباندې سوالیه جوړه سي. لکه Does she watch TV every day؟ آیا هغه هره ورځ تلویزیون ګوري؟ او که فاعل یعنې سبجیکټ جمع وي، نو د جملې په شروع کې د ډو کلمه لیکو او جمله پرې سوالیه جوړوو. Do they speak English and Arabic؟ په دې کې دوستانو دا د دې توره یعنې دوی چې دي جمع دي، ډېر دي دوستانو، د یوه څخه زیات نفر دي، نو د هغه په اړه موږ خبرې کوو. نو په دې حالت کې موږ د ډو کلمه ورسره زیاتوو، هغه هم د جملې په سر کې لیکو چې موږ خپله جمله ورباندې سوالیه جوړه کړو. Do they speak English and Arabic؟ د ډو مقصد دوستانو آیا دوی په انګلیسي او عربي خبرې کوي؟ Do they speak English and Arabic؟ آیا دوی په انګلیسي او عربي خبرې کوي؟ په دې سنټنس کې دوستانو د ډو کلمه موږ استعمال کړې، هغه په دې وجه باندې چې له موږ سره کوم فاعل د هغه جمع دي. دوستانو موږ که پریشانه سو یا یو تشویش راته پیدا سي چې د مفرد فاعل کوم دی له موږ سره، که چیرې فاعل مفرد وي، نو د جملې په شروع کې د ډز کلمه لیکو. هغه له موږ سره مفرد فاعل یا سبجیکټ دی دوستانو. هی، شي، اټ، حامد. حامد دوستانو د یو نفر نوم دی. فرض که حامد، خان، ګل خان، دوستانو دا چې دا له موږ سره سینګولر فاعل دی. نو په دې حالت کې دوستانو موږ د ډز جمع سوالیه نښان لیکو. آیا سوالیه نښان ډز یعنې آیا، لکه سنټنس یا د جمله Does he speak English؟ آیا هغه په انګلیسي خبرې کوي؟ Does he speak English؟ آیا هغه په انګلیسي خبرې کوي؟ نو په دې ځای کې دوستانو هی چې څو له موږ سره یو مفرد فاعل دی. نو په دې حالت کې موږ د ډز کلمه لیکو چې زموږ جمله ورباندې سوالیه جوړه سي. او که فاعل سبجیکټ جمع وي، نو د جملې په شروع کې د ډو کلمه لیکو. له موږ سره چې کوم جمع فاعل یا سبجیکټ دی، آی خو دوستانو مفرد دی، یو دی، لیکن له دې سره هم موږ ډو لیکو. که چیرې موږ سوالیه نښان جوړ Do I speak English؟ آیا زه په انګلیسي خبرې کوم؟ نو په دې حالت کې دوستانو موږ د ډز کلمه له آی سره نه لیکو، ډو لیکو. دې دوستانو جمع ده، وی جمع ده، یو جمع ده. نو په دې حالت کې موږ پلورل نیم هر جمع نومونه لکه حمید، محمود، په دې حالت کې دوستانو موږ د ډو کلمه لیکو. ډو جمع سوالیه نښان، آیا جمع سوالیه نښان. لکه Do they speak English؟ آیا هغوی په انګلیسي خبرې کوي؟ آیا دوی په انګلیسي خبرې کوي؟ Do they speak English؟ آیا هغوی په انګلیسي خبرې کوي؟ دوستانو دا و د نن ورځو درس. الله دې وکړي ستاسو ته خوشحال ګرځېدلی وي. چینل سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.